مهم شی چی دی؟ ومن اعرض عن ذکری، ذکر سے مراد قرآن دی، ذکر سے مراد سنت دی، ذکر سے مراد پر پورا دین عمل کول دی. وما علمناه الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. سورة یاسین. الله عز وجل فرمایي موږ د خپل نبی ته شعر و شاعري نه ده ښولې. زما نبی شاعر نه دی. نبی کریم علیه السلام په طبیعت د شعر سره نه و جوړ، مزاج هم داسې نه و چې شعر به جوړ کړي. یو وخت چې به یو بیت جوړ کړي دوم بیت به نه سو جوړولی. ابوبکر صدیق صاحب ورسره ملګری سو جوړ کړي. ځکه وجه چې شوه مشرکین ویل چې دغه نبی شاعر دی. وما هو بقول شاعر وما هو بقول ساحر. الله عز وجل فرمایي نه زما نبی شاعر دی نه زما نبی ساحر دی. وما صاحبكم بمجنون. نه زما نبی لیونی دی. مشرکینو کم حکم پر ونه لګوي. ساحر یې دته ویل، جادوګر یې دته ویل، شاعر یې دته ویل، لیونی یې دته ویل. هر ټاپی الله عز وجل جلا رد کړی دی چې درواغ وایاست. وما صاحبكم بمجنون. ستاسې ملګری لیونی نه دی. الله عز وجل فرمایي قرآن شعر و شاعري نه ده. زه درته ګډم شعرونه درته وایم، شعرونه به فارسي درته وایم، شعرونه به پښتو درته وایم، شعرونه به اردو ده. قرآن شعر و شاعري نه ده. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. زما نبی ته موږ شعر ښوولی نه دی او نه هم شعر زده دی. شعر و شاعري زما د نبي نه ده زده. زما نبی چې دی د شعر و شاعري سره تعلق نه لري. ان هو الا ذکر للعالمین. دغه قرآن دېرش سپارې چې نن مسلمانان یې وایي دا پند و نصیحت دی. دا پند و نصیحت. سوال پر کېږي چې نبی کریم علیه السلام څه په غزاو کې اشعار ثابت دي. وایي دا دانه مانه اشعار چې ویلي دي دا د شعر و شاعري دا خو موږ هم دا شعرونه وایي. زه شاعر نه یم، د بل شعرونه پیدوم. نبی کریم علیه السلام ځینې وختونه د نورو شاعرانو اشعار نقل کړي دي او دا یې په نیکپالۍ کې ویلي دي. بعضې د غم په ځای کې ویلي. د احد په غزا کې د نبی کریم علیه السلام ګوته ټپي سول. نبی کریم علیه السلام شعر ویل ان انت الا اصبع دمیتی ان انت الا اصبع دمیتی وفي سبيل الله ما لقيتي. اے ګوتې ته خو یو ګوته چې د الله په لاره کې ټپي سولې، زخمي سولې، ورخطا کېږم دا ټول په دم به د الله په لاره کې ولاړ شي. ان انت الا اصبع دمیتی وفي سبيل الله ما لقيتي. نو دا اتفاقا سړی شعر وایي. په یو شعر سړی شاعر نه. دا د شاعران به دلته په مجلس کې ما خامخا به په یو شعر په یو به سړی شاعر نه ګرځي. د حنین په غزا کې نبی کریم علیه السلام صحابه ملګري و تقریبا 2000 کسان، تقریبا په زرګونو کسان و صحابه کرام. مشرکینو کمین ورته نیولی و. د څلور طرفه سې غش پر ورول، د څلور طرفه سې غش پر ورول. دلته د نبی غیرت معلوم سو. صحابه و هغه ورځ نبی کریم علیه السلام ته ګوته په غاښ ونیول. ټول مسلمانان تیتو پرک سول، چا پروت وکړي، څوک ولاړه شلو ته خو مرمۍ اورېدلې، غشي اورېدل. نبی کریم علیه السلام پر خپل آس باندې سپور یا پر خپلې غاترې باندې سپور. څه ویل؟ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. زه نبي یم، دروغجن نه یم. دروغجن سړی میدان یې لکي هغه یو بغل ته کېږي. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. زه نبي یم، زه د عبدالمطلب زوی یم، د عبدالمطلب زوی یم. فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا أولئك الذين بغوا علينا هؤلاء الذين بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا. دا شعرون رسول الله ویل. د بل چا شعر حکایت کړی. انصارو به دا شعرونه ویل، نبی کریم علیه السلام هم ورسره ویل. فوالله لولا الله ما اهتدينا. په الله مې دې قسمې کچېرې د الله پاک کومک نه وی موږ به هدایت نه وی حاصل کړی. نن چې د جمعې په لمانځه کې ناست یو لمونځ کوو بیان اورو، دا د چا توفیق دی؟ گفت آن الله تو لبیک ما است، گفت آن الله تو لبیک ما است. مولانا رومی رحمت الله علیه وای بعضې کسان شکایت کوي، بعضې کسان شکایت کوي چې ما دعا وکړه نه قبلیږي، زه ذکر و اذکار کوم تاثیر نه راوړي. مولانا رومی رحمت الله علیه فرمایي ته خبرې الله عز وجل څه فرمایي؟ وایي چا چې یو ځل الله تر خوله وایستي دا هم زما لبیک دي چې زه درته حاضر یم. وایه ته ولې پریشانه یې، ته ولې ستومانه یې؟ دا سلسل وارشته ته ورځ استغفار وایي بیا هم شکایت کوي. گفت آن الله چا چې یو ور الله لبیک ما زه حاضر یم، دا توفیق ما درکړي. نو دلته چا راویستلس؟
څونه لري ځای څخه خلک راځي دا کرده پټي معاملې. نو نبی کریم علیه السلام څه وایي؟ فوالله لولا الله ما اهتدینا، په الله مو دې قسم که د الله توفیق نه وای موږ به پر هدایت نه وای. ولا تصدقنا ولا صلینا، نه به نن موږ خیراتونه کولی نه به مو لمنځونه کولی. خیرات هغه خیرات خوند کوي چې د الله دپاره الهي خیراتونه راسئ ورته الهي خیراتونه. ولا صلینا، نه به مو لمنځونه کولی. فانزل سکینة علینا، خدایا پر موږ باندې خپل سکون او آرام نازل کې. وثبت الاقدام ان لاقینا، که د دې کفارو سره موږ په جنګ اخته سلو خدایه زموږ قدمونو ته ثابت قدمي نصیب کې، زموږ قدمونو ته ثبات نصیب کې. هؤلاء الذین بغوا علینا، خدایا دا کفار دي چې پر موږ یې بغاوت کړی دی. دا دی 1400 کاله مخکې هم دغه مشکلات وه. نبی کریم علیه السلام د دوی څه په تنګ و، صحابه د دوی څه په تنګ و، تابعین د دوی څه په تنګ و، تبع تابعین د دوی څه په تنګ و. دا 14 قرنه کېږي چې موږ د دوی څه په عذاب یو. هېڅکله مسلمان کافر ته ازار نه دی رسولی. مسلمانان د چا څه په عذاب سوي؟ د کافرانو څه. هؤلاء الذین بغوا علینا، خدای دوی دي چې پر موږ باندې تعرض کړی دي، پر موږ باندې واره کړی دي. ان ارادو فتنة ابینا، الهي دوی خو زموږ سره اراده لري چې موږ کافران کړي، موږ د دین څخه وړ، لیکن ابینا موږ منع کوو. وایي دا ځای چې به راغی رسول الله به څه ویل؟ ابینا 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 ابینا. دا وایي د بل شعرونه یې ویلي. خپل رسول الله به نفس نفي شاعر نه و. نو عرض مې څه درته کوی عزیزانو؟ مهم شی دغه دی. مهم شی څه دی؟ چې راسي اتباع پیدا کو، انقیاد پیدا کو، تسلیم پیدا کو د الله عز وجل په احکامو کې از راه ضد و تعصب مصلحتونه و حکمتونه راونه باسو. یعنی داسې تلاش ونه کړو د الله عز وجل پر دین باندې اشکال ولرو. ډېر مهمه مسله ده دا، ډېره مهمه مسله ده. هر چا چې په دین کې کمزوري درلوده، په عمل کې کمزوري درلوده، دا معنا دا ورکوي چې عقیدوي مشکل لري.